با په بیان دی تغلیظ الکذب علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ ویل ډیر لوی قباحت لري. حدیث کې د سند په لحاظ اول حضرت ابوبکر ابن ابي شیبه دا یو داسې عالم و چې پاس نویم که کتلی چې په مجلس کې به ډیر زره کسان کېناسته. دا روایت نقل کوي د غندر نه. د غندر نوم محمد ابن حذیل ده، محمد ابن جعفر حذیلی، خو د غندر لقب ابن جریج ورکړی. ابن جریج بصری ته راغی، د حسن بصری صاحب یو روایت بیان کو، یکدم ملایانو مخالفت شروع کړ چې حسن بصری د دغه وطن سړی د موږ نه د تر اورېدلی، تا څنګه دا روایت؟ خو په دغو کې ډیر شور چې کوه دغه محمد ابن جعفر کوه، او د دوی په اصطلاح شور کوونکي ته غندر ویلی کېده. نو دورته ویل اسکت یا غندر، گفت ولیده. غندر لقب یې ویلی، بس دغه نوم شو، مشهور شو. اوس نوم یې څوک نه پیژني، مشهور په دغه نامه باندې ده. چپ ای غندر. او دا دومره عابد انسان و چې 50 کاله یې داسې زندگی وه، یوه ورځ روژه یوه ورځ خوړه. دا نفلي روژې ایام د صوم داود علیه السلام په شکل باندې 50 کاله یې دغه معمول و چې یوه ورځ بې روژه وه او یوه ورځ بې خوړه. دا روایت نقل کوي د شعبه نه. پورته سند ته لاړ شو، منصور روایت نقل کوي د ربعي ابن حراش نه. دلته ګوري بیا نووي در وګورئ، دا نور دې ځان سره ولیکئ چې موږ وایو چې انبیا علیهم السلام ژوندي دي، اوس هم اولیا ژوندي دي، شهدا ژوندي دي، او د دوی ژوند تر نورو خلکو فوق ده. اوس دغه واقعات ته ګورئ. درې ورونه، ربعي ابن حراش، ربيع ابن حراش، مسعود ابن حراش. د دغه دوه ورونه چې ربعي او ربيع ده، پاس نووي چې وګورئ دواړو د مرګ نه بعد خندلي دي. دا یو د ځان سره ویلي و چې زه به تر څو ونه خاندم چې خپل حال نه یې راته معلوم شوی، چې مړ شو د مرګ نه بعد خندل. دا بل بیا داسې دغه مضمون د خو لږې تفصیلي ده. زه قسم ده که تر څو وخاندم چې ما ته خپل حال نه یې معلوم شوی چې زه به جنت ته ځم که به جهنم ته ځم. غاسل یې وی چې موږ غسل ورکوو د خپل خندل. لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفي الاخره. قرآن ویایي د ذلقدن په وخت کې نیکو خلکو ته د جنت زیری ورکول کیږي که نه ورکول کیږي؟ ملائکه راځي، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیه مرضیه. چې زیری د جنت شروع شو، خوشحالي راغله. مرګ نه بعد پرونه حضرت سعید ابن جبیر هغه ځای هم درته ولیکئ د شمایل شریف چې د کلمه سر پرې کو حجاج د هغه نه بعد کلمه په زوره ویلې. دلته دغه دوه ورونه دي، دا دواړه ورونه دا د هغه نه بعد د مرګ نه بعد دواړه خاندي، خنداوې کوي. دریم ورورې چې مسعود ده، یغ د مرګ نه بعد بیا خبرې کړي، دا بیا په بخاري شریف کې بیا را روان دي. نو هغه ځای به هم دلته ذکر کوم، بخاري شریف کې 20مه صفحه کې بیا را روان دي. څوک وی چې مسعود غږېدلی ده، څوک په دغه دوه کې ربیع کوي چې ربیع د مرګ نه بعد غږېدلی، مسعود خندلی، ربیع غږېدلی، او امام نووي وی چې مسعود غږېدلی. هغه وی ان لقیت ربي بعدكم فتلقاني بروح وريحان ورب غير غضبان وكساني أصوابا خضرا من سندس واستبرق ووجدت الأمر أيسر مما في أنفسكم ولا تقتروا فإني استأذنت ربي لأبشركم فاحملوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وعدني أن لا يبقيني حتى أدركه، أن لا يسبقني حتى يدركه. دا ټول عبارات غسل ورکړی، کفن ورکړی، په کټ یې ښی چې جنازې ته روانوي، سر یې راپورته کړو راوغږېده. هلته بیا دا عبارت ما را نقل کړي دي، بخاري شریف کې بیا ویایو. نو دلته دا ربعي ابن حراش تابعي ده، ټول عمر یې ګناوې نه دي کړي. دا مقام چې پیدا کېږي خو په صفایي پیدا کېږي، د عزت کرامت چې پیدا کېږي دا په تقوا پیدا کېږي. دا نور واقعات ډیر راځي. د هندوستان کې ولی الله په لاره تیرېدو ډیره ډله ملګري به ورسره وو. یوه ښځه بیرکاره ښځه وه، وایي دغه یوه ورځ مخ ورته د دروازې نه راووته، سړی روان ده او ډله ځوانان پسې روان دي. وایي ته نر یې که ښځه چې دومره سړي درپسې روان دي؟ د هېڅ نه وویلی
چې کله مړ کېدو بیا یې مریدانو ته وصیت کې وویلې زه چې مړ شم بیا مې د هغه کور مخ ته تېر کړئ جنازه وایي جنازه د غټ خلک پسې روان دي د هغه کور مخ ته چې ووته هغه ښځه بیا راووته چې دا څومره خلک روان دي وایي ده په کفن کې سر راپورته کړو چې نر وم ایمان مې تېر کړو داسې ډېر جزیات خو اوس وختو کې هم شته که د اوس وخت موږ ذکر کوو خو خلک یې نه راسره مني خو دا خو طبیعي ده د تابعیانو دور ده د تابعیانو دور ده د مرګ نه بعد دواړو ورونو خندا یو ورور غږېدا درې سره د مرګ نه بعد دا کرامتونه خدای پاک تر صادر کړي دي د حضرت علي کرم الله وجهونه واورېده چې په خطبه کې ویلې چې ګورئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي په ما پورې دروغ مه تړئ څوک چې په ما پورې دروغ وتړي نو جهنم ته به ننوځي دا بل روایت کې حضرت انس رضی الله عنه وی دا زه ډیر روایت چې نه ذکر کوم تاسو ته مانع د دغه نه دا ده چې ما د پیغمبر علی السلام یو حدیث مبارک اوریدلی څوک چې قصدن په ما پورې دروغ وتړي نو خپل ځان ته د ځای تیار کی په جهنم کې ظاهر خو امر د انشاء ده معنی د اخبار د ځان ته ځای تیار کو په جهنم کې دا بل روایت کې حضرت ابو هريره رضی الله عنه وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په ما پورې دروغ وتړي نو خپل ځان ته د ځای تیار کی په جهنم کې دا بل روایت کې حضرت مغیره رضی الله عنه وی ما د پیغمبر علیه السلام نو واورید چې ویلې او خلکو په ما پورې دروغ تړل داسې نه دي لکه په یو عادي انسان پورې چې دروغ تړي داسې نه دي چا هم چې په ما پورې دروغ وتړل د هغه ځای به جهنم وي اوس دلته څو خبرې وکړو یو من حیث المعنی دغه حدیث مبارک حد تواتر ته رسېدلی د اویا اتیاو صحابه و مبارکینو نقل ده حد تواتر ته رسېدلی چې څوک هم دروغ په پیغمبر علیه الصلاة والسلام پورې وتړي د هغه ځای به جهنم وي دا خو یو د ټول مجموعه حدیث سندونه خو متعدد دي خو من حيث المعنى حد تواتر ته رسیدلی دومه خبر کذب علی الرسول علی سره راغلی ده من کذب علی علی خو موږ تاسو ویو چې د ضرر لپاره راځي لام د منفعت لپاره یي د دغه ظاهره لفظ په بنات بعضی خلق خویدلی دي ویای چې کذب للرسول جائز ده کذب علی الرسول ناجائز ده خو کذب للرسول جائز ده لکه بعض جاهل صوفیان یا شویاګانو کې وډاله هغه دا خبرې ډېرې کوي کذب للرسول څه معنی ترغیب ترهیب سړی آخرت ته متوجه کوي دا د دین دپاره شوه ته یو خلک ګناوې کوي د ګناه نه ګرځي ته که د ځانه حدیث جوړ کړې الفاظ د ځانه جوړ کړې سند ورته ذکر کړې او په یخ کې سخت شدید وعید ذکر کړې چې پیغمبر علیه السلام یې چې داسې ګناه چې څوک کړي د هغه به دا سزا وي چې خلک د هغه ګناه نه راوګرځي یا شوق د اطاعت کمزوری دی په خلکو کې ته په ترغیب کې داسې الفاظ ذکر کړې چې خلک هغه عمل ته شوق پیدا شي دا خو د دین د ترقی په نیت باندې ده ګناه کې ښه نیت کی وی درواغ تړي په پیغمبر علی السلام پورې نیت ورته کی ښه او انما الاعمال بنیات کې موږ ویل چې ګناه ته بنیت کیږي په ښه نیت باندې ګناه ښه کیږي نیت ښه کی چې د دین ترقی راشي لکه یو عالم موږ تاسو ته بخاری شریف کې را روان ده چې هر صورت قرآن عظیم شان به ذکر کېدو د به یو حدیث د ابن عباس رضی الله عنه په حواله ذکر کوو چې پیغمبر علیه السلام د دغه صورت مبارک په فضیلت کې دا حدیث ویلی ده د هر صورت ځان ته فضایلو کې حدیث ویلی یو ورځ چا ورته ویلی یو بل عالم په واوښت چې تا دا دومره حدیث د چا نه اورېدلی دی چې هر حدیث د ابن عباس رضی الله عنه په حواله په فضیلت هر صورت کې ته ذکر کوې او موږ په داسې حادثو کې مثلا په د احادیثو کتابو کې نه دی لیدلی دای په عذر کې څه ورته ویي وایي ما چې خلک ولیده ټولو توجه فقه د امام ابو حنیفه ته شوه او مغازیو د ابن اسحاق ته شوه چا د غوازات او غزواتو تاریخونه کته چا د فقه د امام ابو حنیفه د قرآن تلاوت خلکو پرېښی نو ما د نیت د ثواب باندې د احادیث وضع کړه چې
چې ما ته به خدای ثواب راکړي چې خلک د قرآن طرف ته بیرته متوجه شي. په خپل اقرار کړی حسبتاً وضع مې د حدیثو د ثواب په نیت باندې کړی. نو څوک وایي چې دا جائز ده لرسول، او بل د دغه دپاره دلیل بل هم ذکر کوي چې دغه حدیث مبارک کې بل داسې الفاظ راغلی دي: من کذب علی متعمدا لیغدل الناس فلیتبوأ مقعده من النار. هلته خو غیا ذکر کړې ده د دغه دپاره چې دروغ تړي چې خلک ګمراه کړي. زه خو خلک نه ګمراه کوم، خلک اصلاح کوم، ترغیب و ترهیب. نو دوی وایي چې جایز ده، لیکن دا خبره د اصولو د شریعت نه ډېره خلاف ده. کذب اخبار په خلاف د ما هو الواقع ته ویل کېږي. دا که ته للرسول ویایم علی الرسول ده، که ته للرسول ویایم علی الرسول ده. ولې یو شی په واقع کې نشته، تا د هغه نه اخبار وکړه او نسبت یې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ده ویلي دي، نو په ده دې دروغ وتړل. او که ته وایې چې هلته خو لیغدله راغلی ده، نو موږ وایو چې اول خو په صحیح سند کې دا ټکی شته نه لیغدل الناس. او که بیا وي لام د لیغدله د څه دپاره ده؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس. هلته هم شته که نه؟ په آیتو کې تکذیب روا ده. هلته خو خدای پاک دغه قید ویلی لیغدل الناس. اوس که څوک د ثواب په نیت آیات جوړي، العیاذ بالله، د ځان نه نسبت آیات ته کوي چې خلکو ترغیب پیدا شي، روا ده. هلته لیغدل الناس کې دوه معناوي دي. یا معنا دا ده چې دغه لام اجلیه شي چې د ګمراهي دپاره، یا لام د عاقبت شي چې عاقبت به ګمراهي وي. دا لام د عاقبت ته لام اجلیه نه ده. فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا. موسی علیه السلام چې د دریاب نه دی ورواخیست هغه تابوت، د دغه دپاره یې واخیست چې د دې دپاره دښمن شي، د دې دپاره د غم سبب شي. لام خو حالت هم شته که نه؟ خو عاقبت یې دا شو، دی خو اخیست په نیت ثواب نه په نیت ګټې. فرعون خو ثواب نیت نه و، خو دا و چې زوی ګلبي باندې به ونیسو، موږ ته به ګټه راورسوي. درد سر شو ورته که نه؟ د دې د هلاکت ذریعه شو که نه؟ دلته هم عاقبت دا ده. څوک چې په حدیثو کې دروغ وایي، عاقبت دا ده چې خلک به ګمراه کېږي. نو کذب مطلقا ناروا. ولې؟ په ترغیب و ترهیب کې صحیح احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي موجود؟ شته. چې شته ولې هغه بیا نه دي کاپي؟ ته تر نبي علیه الصلاة والسلام نه زیات په دین غمجن یې، ته ښه پوهېږې د خلکو په ترغیب باندې، په هغې کې ولې قناعت نشته، کفایت نشته؟ سل حدیث د ځانه جوړ که، یو حدیث صحیح د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا سل حدیث هغه ځای پیدا کوی شي؟ څه ضرورت ته چې دروغ تړې؟ بله خبر دا چې دروغ تړل په پیغمبر علیه السلام باندې موجب د جهنم ګرځي. بعضې روایات مطلق دي، خو په بعضې روایاتو کې د قصد تعمد ټکی شته ورسره چې قصدن په ما پورې دروغ وتړي. نو وایي هغه مطلق محمول دی په دغه مقید باندې. که په سهوه په نسیان دروغ وویلی شو، رفع عن الامة الخطا والنسیان. خو حدیث ته د ما د امت نه خطا او نسیان خدای پاک مرفوع کړي دي، په خطا خو خدای پاک نه نیسي. نیول په تعمد کې دي چې قصدن څوک دروغ وتړي په پیغمبر علیه السلام پورې، د یغ ځای جهنم ده. اوس نو چې دغه قید مم واورېده، اوس بیرته راځو. حضرت انس رضی الله عنه وایي زه چې ډېر حدیث نه بیانوم، مانع د ما نه دا ده چې دا حدیث مبارک ما اورېدلی. نو سوال په دوو طریقو ده. اول سوال دا ده چې دی دا عذر چې ویې خو هغه د قید تعمد شته چې عمدن چې په ما پورې دروغ تړي، د هغو دپاره دا وعید ده. حضرت انس خو قصدن دروغ نه تړل،
خو صحیح حدیث ډیر اوریدلی و دی پیغمبر علیه السلام نه، دی ولې عذر کوي؟ ده خو په بیانول، دی خو تعمد کذب نه کوي. نو جواب دا ده، یو نفس حدیث بیانول دی، یو ډیر بیانول دی، دغه کې فرق ده. دا چې هر کار کې تعلق ډیر شو، د هغه شي عظمت، وقار، هیبت د زړونو بیا وځي. حج ته چې څوک لاړ شي، د حج نه فارغ شي او حکومتي پایبندۍ هم نه وي، هلته پاتې کېدنه ښه ده چې سړی پاتې شي که بیرته خپل وطن ته راشي. دا نور ائمه وي چې هلته پاتې شي، د حرمینو مقدسینو عبادت خدای پاک سړي ته نصیب کوي، نو خپل وطن څه کوي؟ امام صاحب یې نه بیرته خپل وطن ته راکښته. ولې؟ حرم شریف کې چې د لرې نه ورغلی سړی څو شپې تیرې کې عزت ساتلی شي، د حرم ادب ساتلی شي، خو چې وخت ډیر شو تخفیف راځي، د هغه شي سره اشنا شي. لکه دو مثال دلته، د طالب چې په جماعت کې زندگی ده، د کتاب سره زندگی ده، د استاد سره زندگی ده، درې شیان دي، او درې سره د شاعر او د دین نه دي. تعظیم د درې سره په موږ لازم ده که نه ده؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لیکن ډیر چې په بی ادبۍ کې واقع کېږي، طالب د جماعت د کتاب د استاد واقع کېږي. ولې؟ تعلق ډیر شي، هیبت وځي. دا استادانو سره وایي دلاوري ډیره نه ښه، دغه عجبه دغه نکته ویلې ده، دا چې تعلق ډیر شي، مجلسونه ډیر شي، خندا ډیره شي، کله بیا د استاد مزاج باندې نشي پوه سړی، هغه د خفګان په حال کې د ټوکې وسره وایي د خفګان ذریعه وګرځېده. ما لیدلی دي په خپل دور طالبي کې دوه طالبان، یو د حسامي د دور، یو د بیضاوي د دور. موږ استاد به ټوکې ډېرې کړې، مجلس کې به ډېر غږېدو، د طالبان هم ورسره آزاد شوه. یو طالب په حسامي کې داسې خبر وکړه چې آخر د موږ د استاد د سترګو نه اوښکې شروع شوې په دغه ځای، او ښېراوې په دغه ځای ورته شروع کړې. یو د بیضاوي په وخت کې دغسې یو طالب ادبي وکړه، دلاور و په خبرو کې خبرې ورسره تاو کړه د استاد سره. استاد دومره ناراضه شو چې زه ورجګ شوم عذر ته، زړه یې نه درېدو، دغسې ښېراوې ورته کړې او خوشکې ورته کړې. چې دلاوري پیدا شو، عظمت و وقار ختمیږي. په جماعت کې که سړی په ادب وخت تېروي، په احترام د جماعت د عظمت تصور کوي، دغه خو ورځ په ورځ عظمت جماعت په زړه کې ډېرېږي. که د کتاب څومره د عظمت تصور کوي، ورځ په ورځ عظمت ډېرېږي. خو ما درته مخکې ویل چې احساس موږ ته څوک نه راکوي، ورپامه نه وي، نه جماعت ته پام، نه کتاب ته پام، نه استاد ته پام. دلاوري شي، د دلاورۍ د وجې نه په بې ادبۍ کې واقع شي. نو حدیث هم چې یو نیم بیانوي، کله کله یې بیانوي، وایي د آدابو لحاظ سړی ساتلی شي، احتیاط کې کولی شي. دا ډېر موضوع حدیث څوک بیانوي؟ موږ ته کتابونو څوک ښیي؟ خطیبان. ګورې دا خطیبان ډېر اکثره موضوعي حدیث، د د واعظ کتابونو چې وګورې اکثره به د موضوعي حدیثونه ډک وي. ولې؟ دوی په دا بیان کې دلاوره شي، هلته خدای هم دې وساتي دا د خلکو توجه ځان ته دغه خبره کې پیدا شي، ریاکاري پیدا شي چې خلک مې صفت کوي، نو راتب و یابس ته ذاتي نه ګوري چې په خوله څه ورځي هغه بیانوي چې عجبه نادره یې وکړه، عجبه نن خو یې نادره وکړه، نن خو یې نادره وکړه. دغه خبیث شیطان دته په ذهن کې ورکړي چې خلک به د صفت کوي، دغه ته یې نه ګوري چې ځای مې جهنم شو. حدیث دې ځانه بیانوه، د خلکو توجه ځان ته رااړوه. نو چې ډیره دلاوري راشي، نو په ډیره دلاوري کې خو بیا تعمد راځي، لا اوباله شي، چې لا اوباله شو بیا عبارت به وی غلط، د ډیره لا اوبالۍ دی وجنه، نو په تعمد کې راځي. ځکه علامه اصمعي وی چا چې سر په نحو دا نه ویلي، حدیث ته نه ویي، حدیث ته چاته نه بیانوي. ولې وایي داسې نه چې د حدیث مبارک مصداق وګرځي، ولې اعراب چې غلط ویلې، دوی خو په دغه عقیده ویي چې دا مرفوع ده، ځکه یې مرفوع ویي. که خطا او نسیان خو دغه وي چې سبقت لساني وي، دشتي بیرته په راوګرځي اصلاح یې کړي.
ګوره سبقت لساني په خطا چې پوه شي دواري اصلاح کوي که نه اصلاح کوي او دا څوک چې ویایي دغسې او بیرته نه پرامعت کېږي یوه ورځ نه وي دوه ورځې نه وي بار بار وي دا تعمد کې که دا خطا ده دا خو تعمد ده نو په ډیر بیانولو کې وای لا اوبالي پیدا کېږي بیا کله خطره د دې ده چې عمدن په کذب کې واقع نشي ځکه دی احتیاط کوه دوم سوال دا کېږي چې حضرت ابن عباس انس رضی الله عنه یو طرف ته عذر کوي زه ډېر روایت نه ذکر کوم مانع دا ده او بل طرف ته د مکثرینو د جملې نه د روایت وایي نه ډېر نقل دي په یو قول 1214 په یو قول باندې 2214 روایت تر نقل دي او د زرو نه چې زیات روایت نقل مکثرینو کې دي که نه دي او دی وایي زه ډېر نه ذکر کوم نو د دغه بیا دوه جواب دي یو جواب دا ده چې حضرت انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څومره خدمت کړی په 10 کاله کې د پیغمبر علیه السلام قولم حدیث ده د پیغمبر علیه السلام فعلم حدیث ده د پیغمبر علیه السلام تقریرم حدیث ده چې هغه څوک په کوم حال لیدلی ده به چې د 10 کالو اورېدل لیدل جمع کې بیا به زر وي که لکونو ته به رسېږي په دومره ډېرو کې دومره کم ذکر کړي دي ګورې د ده معلومات خو په حدیثو کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال او افعال ورته معلوم وو هغه زر نه هغه په زرګونو وو نو د هغه نورو ډېرو نه عذر کوي دا لږ لږ خو مې ذکر کړي دي خو ډېر نشم ذکر کولی دغه نه ډارېږم او یا دوم جواب حضرت انس رضی الله عنه د نبي علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې خو کشر و د عمر نه نو لحاظه طویل العمر وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و 93 هجری کې د ده وفات راغی 93 هجری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلس هجری کې لاړ د دنیا نه 83 کاله وروسته ژوندی ده اوس نو په بصره کې اخرنی صحابي ده مسله به چې پیښه شوه ښه عالم دی و خلک به ورغله پوښتنه به یې ترې وکړه چې بل عالم نه وي چې ذمه فارغه کېږي سړي باندې فرض عین شي تبلیغ د دین که نه اوس یې عذر کړی شوی هلته خو بل وعید ته چې چا نه د یو علمي مسلې پوښتنه وشوه او د ده زده وه سړی مجبور و جواب ده ورنه کړو په ورځ د قیامت د اور کایزه خو لیته لویږي که نه لویږي دا یې ده نه چې څه نه څه ډېر بیان شوي دي په دغه عذر په اخر عمر کې خو مرجع او ناز شو خلکو پوښتنه تر کړې پټوالی د علم کړی نه شوی د مجبوریت نه یې ذکر کړي بل سوال واردېږي چې ښه بیا نورو صحابه ولې ډېر ډېر ذکر کړي لکه مثلا حضرت ابو هریره رضی الله عنه څومره و 5304 او په کم عمر کې طالبي کړې ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زندگی هم کمه ده او دومره ډېر نو بیا ولې ذکر کړي وایي د هغو دپاره د ډېروالي د ذکر کولو دپاره 3 شیان دي باعث یو هغه روایت دی ذکر کړي چې هغه ښه اعتماد په حفظ باندې و په اتقان او په علم باندې و هغه ذکر کړي دی یو دوم دغه وعید نه ډارېده چې علم مسله څوک پټه کړي خولې ته به د اور کیزه ورلویږي دریم هغه ترغیبي روایتو ته کتلي وبلغوا عني ولو آیه نظر الله امرا سمع مقالتي د رسول الله دعا ده نو ولې به سړی نه کې چې وس پوره د رسول الله دعا ځان ته نه غواړي نو هم ترغیبي روایت دی اوریدلی و هم وعیدی روایت دی اوریدلی و هم اعتماد په ځان و ځکه هغه ډېر روایت نقل کړي دي نو که چا په دغو دریو کې بل فرض که د اعتماد کمزوري په ځان کې احساس کوله داسې نه چې خدای نه خسته زه په وعید کې راشم یو غوزتي بیا نه دی ډېر بیان کړي ما مانع دا شی ده چې هلته سخت وعید ده خو دا وعید هم په تعمد کې ده خو د ډېر دلاوري نه بیا کله سړی په تعمد د کذب کې واقع کېږي احتیاط پکار ده حضرت مغیره رضی الله عنه بیا بل عنوان ذکر کوي پیغمبر علیه السلام یې چې ګورئ دا په ما پورې دروغ تړل داسې نه دي لکه د عادي انسان پورې دروغ تړل دا اوس په دا دروغ کې د نن فرق ته اشاره کوي په ما پورې دروغ موجب د جهنم ګرځي ولې
چې د خبر نه د کړي ما جوړ کړ د ځان حواله مې د تور کړ خو مسلمان د په مسلمان پورې مې دروغ وتړل کنه کذب کبیره ګناه ده کنه د دغه کبیره او د دغه کبیره چې په پیغمبر علی السلام پورې وتړي څه فرق ده وای ډیر فرق ده ولی یو کذب علی الرسول په دغه کې بیا دوام راځي په یو چا پورې د خبر د دروغ وتړله اول خو هغه سړی چې خبر شو تکذیب دی کوي چې ما نه دی ویلي دروغ را پورې وتړل ختم شو دروغ کنه دوم که بیا بالفرض که مکذب په دنیا کې نشي موجود هغه سړی خو تا دروغ ویلی و یو کاله پورې یا دوه کاله پورې به دروغ وچلیږي خلکو به په ذهن کې هغه وي نور ذاتي پاتې ده اما چې الفاظ د جانه جوړ کړه او پکې ذکر دی او حکم کو روا یا ناروا نسبت یې وکړو پیغمبر علیه السلام ته د پیغمبر علیه السلام دین بیا بیرته منسوخ کیږي بل نبی راځي چې موږ په دروغو ځای باندې پوه کړي نو اوس خو د شرعي قانون تر جوړ کو دروغ د ځانه جوړ کړي وو هلته د یو شرعي قانون حیثیت ورکړه په دغه دروغ د تا به بیا تر 1400 کاله خو اوس ده چې پاتې دنیا به څومره طریقه وخته پورې به خلک بیا دروغ باندې عمل کوي ولې د عادي انسان خبر خو نه ده چې خلک عمل په ونه کوي خو د رسول الله خبره شوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبر خو خلک به عمل کوي نو یو په دغه دروغ کې استمرار ډیر ده یو ورځ ګناه نه شوه مصر علی المعصیت او د نفس معصیت فرق شته که نشته دا خو دوام راځي په دغه ګناه باندې بلکې مزید ترقی دا دروغ په پیغمبر علیه السلام نه بلکې په الله تعالی پورې دروغ دي ولی پیغمبر علیه السلام براءت الله ذکر کړی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى چې الله یې ویلي دي دی د ځانه نه غږېږي زه ورته وایم خو یا وحی جلي وي یا وحی خفي وي اوس نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده ویلې خبره ته یې نسبت وکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو خو دې معنا دا شوه چې دغه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځانه نه ده کړې الله یې وحی ورته کړې په الله پورې دروغ شو که نه شوه نو دا دروغ د صحادي دروغ دی نه بولي لکه د خوب دروغ چې لویه ګناه ده د ویښې تر دروغه نه ولې هغه په یو حصه د نبوت کې دروغ شو دا خو عین پر رسول علیه السلام باندې دروغ تړل شو اوس نو دا چې دروغ په پیغمبر علیه السلام پورې دومره لوی جرم شو چې موجب د جهنم وګرځېده د دغه سړي روایت قبول دي که نه د شاهدي او د اخبار په دغه ځای کې فرق ده یو شاهد په لاسو شیانو شاهدي ورکړې وه په لاسو کې په یوه کې دروغ ثابت شو هغه شاهدي مردوده ده هغه مخکینی نه شاهدي نه دي مردودي خو یو ملا سل حدیثه خلکو ته بیان کړي وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نسبت باندې خو په یو حدیث سلام کې دروغ په ثابت شو چې دا خو دروغ دي هغه نه نوي نور هم ټول لاړه مردود شو دا یو روایت هم نه ده قبول کما خبر خو نه ده پر رسول الله دروغ ویلي په هر حدیث کې ذاتي توهم پیدا شو که نه شو پیدا متروک شو حدیث اوس راشو دغه ځای ته چې دغه مکذب مفتری علی الرسول که توبه ویسته د خپل کذب و افترا نه بیا روایت قبول دی کنه دا دروغ پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې داسې جرم شو چې تر قیامته به ذاتي روایت نه قبلیږي که نه د توبې نه بعد بیا روایت قبلیږي ګورې حد قذف کې چې یو وارې دروغ ثابت شو بیا ربي کریم ویلي دي که نه لا تقبلو لهم شهادة ابدا د موږ په مسلک خو دغه د حد جز ده په ټول عمر دغه سړي بیا دی نه ده قبوله نو د دو روایت بیا آینده کې قبلیږي که نه تېر خو مردود شوه چې توبه یې ویسته نو بعضې علما وایي چې دا هم لکه هغه د حد قذف غوندې چې دروغ په پیغمبر علیه السلام یو وارې د ده په روایتو کې ثابت شو بیا ټول عمر ملایي لاړه ختمه شوه د ده روایت دته نه دی قبول خو لکن د جمهور علماو رایه دا ده چې نه لکه د کفر نه چې خدای پاک توبه قبلوي چې په اخلاص وي کذب خو کبیره ګناه ده چې د کفر نه توبه قبلوي د دروغ نه چې کبیره ګناه ده ولې نه قبلوي
خو وای به شرطي چې توبه په اخلاص وي. خدای پاک د اخلاص توبه قبلې. د اخلاص توبه 3 شیان غواړي. یو ندامت چې په زړه کې به یقیني پښیمانه کېږي سړی په د خپل عمل باندې. دوم عزم په عدم عود، قصد به آینده دا کې چې بیا نه کم. دریم استغفار په ژبه د ما سبقانه چې ته تر شوي دي دغه نه به مغفرت غواړي. دغه 3 شیان که موجود شو په هر جرم کې نو بیا توبه نصوحه ده. د مزید اسې دا خبره راغله نو لږ مزید تشریح وکړو. سړي نه لمونځونه قضا شوي په ځوانۍ کې، لکه اکثره خلک غریبانان ځوانۍ کې لمونځونه نه کوي. اوس لوی عمر ده، د علماو نه یې وعید واورېده چې په یوه لمانځه به په کروړونو کلو په جهنم کې سوځي. توبه یې ویسته، په خپلو قضایو پښیمانه شو. آینده کې نیت وکړو چې بیا به یې نه قضا کوم. په تیرو قضا شوي مغفرت هم وغوښت. آیا په دغه ذات خلاصیږي؟ نه. توبه نصوحه په عباداتو متروکو کې دا ده چې دغه به بیا قضایي راګرځي. که رښتیا په اخلاص توبه وه نو که یو کال لمونځونه نه دي کړي، که 10 کاله نه دي کړي، هغه به قضایي راګرځي. دغه شان که روژې یې خوړلې وي د روژو به قضایي راګرځي. دغه شان که زکاتونه یې نه ورکړي د هغو کلو به بیرته زکات ورکوي. چې تدارک ممکن وي په توبه کې دغه ځای هم ده. ځکه موږ ته قرآن کې بیا منافق توبه هلته قبلیږي واصلحو وبینو، چې هغه مخکې شی پټ کړی هغه به بیرته بیانوي، اصلاح به د عمل کوي. خو که داسې ګناه وه چې تدارک یې نه کېدو، لکه زنا خدای نه خسته سړي کړی، شراب یې څښلي، د دغو بیرته عود شته؟ دغه توبه نصوحه ده چې دا مخکې 3 شیان ذکر شو. په تیر عمل پښیمانه، بیا قصد کړی چې خدای پاکه نه یې کم، او په تیره ګناو باندې، په زناو، په شرابو، په دغو باندې توبه وباسي، الله ته استغفار ویایي. دوری زنا خو به بیا نه کوي، عبادات خو راګرځي. دغه شان د حقوق العبادو مسله ده. کوم انسان نه چې تا 1 روپۍ په غلا وړې، په رشوت دې اخیستې، په زور دې وړې، ګوره که غصب ده، که رشوت ده، که صدقه ده، خو د بنده حق ده. اوس ته یو خبر شوې چې د بنده حق چې څوک وخوري هغه بدن به په اور د جهنم سوځي. تا توبه وایسته، د آینده په باب کې خو د عزم وکړه چې بیا به د بنده حق نه خورم. په تیر عمل پښیمانه شوې، په خوله دې استغفار ویلې، په دغه نه خلاصېږي. صاحب د حق ته به بیرته هغه خپلې روپۍ ورکوي، یا به معافي تر غواړي. غیبت یې کړی، په صرف په توبه نه خلاصېږي، د هغه نه به معافي غواړي چې صاحب د حق دی نه کې معاف. تیر جرم د بنده د حق خدای پاک نه در معاف کوي. او په معافي غوښتلو کې بیا 2 قوله دي. یو قول دا ده چې تفصیلي به ورته وایي چې زه په تا پسې غږېدلی یم، پلانکی خبر مې در پسې کړې ده، تا مې پلانکی حق خوړلی ده، په د حقوق العبادو کې تفصیلي. او یو قول دا ده چې نه، اجمالي کفایت کوي. لکه اوس مثلا په کمره کې ملګري سره اوسیږي، کله یو ملګري د بل په بستره کې تصرف کړی بې د اجازې، کله په پنډ کې چې مشترک اچول شوی ده په دغه کې بې د اجازې تصرف کړی، کله انسان د غیبت تر شوی، کله انسان د خوش کتر شوی، د یو مسلمان زړه نه حق ازار کړی، پوچ و رتر ویلی شوي دي. اوس نو د کال په آخر کې یا د میاشتې د چوټۍ کې چې ځي، ملګری یو بل ته وایي چې خپل حق را معاف کړه، ما ټول حق در معاف کړی ده، ته یې را معاف کړه. جمله حق نو ټول حقوق کې راغله، نو خدای پاکې په دغه ځای کې غاړه خلاصي. نو دغه چې راوي دروغ ویلی و، دغه توبه نصوحه ویسته، نو د دغه توبه نصوحه به دا وي چې یو خو پښیمانتیا ده، آینده کې عزم ده چې بیا یې نه کم، په خوله استغفار، دریم څلورم شاید دا ده چې هغه تیر موضوعات په ښکاره کوي چې دا ما دروغ د جانه جوړ کړي وو.
چې خلکو پیغو نورو دروغو پسې کلک نه وي په رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې خو هغه دروغ نه تړي هغه به بیا ښکاره کوي چې ګورې دغه حدیث صحیح حدیث نه ده دا ما د ځانه تړلی و رښتیا توبه یې دا ده نو که داسې توبه یې ویسته بیا د جمهور علماو رایه دا ده چې په آینده کې بیا روایت ساتي نور قبلیږي ملایي الطیب من الذنب کما لا ذنب له خدای پاک موږ ته نصیحت کوي رسول الله موږ ته په نصیحت کوي په تیرو جرمو چې چا توبه یې ایستلې بیا پیغور مه ورکوه فاسق سړی څه کوې کافر په توبه باندې د خدای دوست جوړیږي که نه جوړیږي عدو الله حبیب الله شي د ټولو صحابهو څه مقام و کوم حال نه کوم حال ته نقل شوه نو ته به ولا تنابض بالالقاب اوس هم ورته چې یهوده اوس به ورته چې مشرکه خو خدای پاک منې کړي تیر جرمونه به بیا نه ورته بیانوي کشرتوب کې ځواني کې طالبي کې دغسې عاممیتوب زندګي کې د سړي نه ګناوې شوي بل لیدلي نن سبا هم داسې ده هغه طایب شوی وي ښه عالم وي ښه بزرګ تر جوړ شوی وي خو چې معمولي شخصي عناد و خبرې سره راشي دی به مامزه ور یادوي الله توبه ایستلې توبه قبوله کړې د توبې توفیق یې ورکړی ده ته یې نه معاف کړې د حضرت عثمان صاحب باندې چې هغه مصري 3 تورونه وتړل حضرت ابن عمر ته موږ تاسو ته روایت را روان ده یو پیغو کې چې د احد د جنگ نه دایم تښتېدلی شکست خورده وکړي دی ورته ظالمه خدای پاک معاف کړی د عفو الله عنکم ته یې نه معاف کړې چې الله معاف کړه ته ځای نور څه حق لري نو چې توبه یې نصوحه یې ویسته د آینده دپاره بیا روایات قبول دي کذب مطلقا ګناه خو کذب علی الرسول کې جهاد بدل شو دا کذب علی الرسول شریعت مستمره ګرځي کذب علی الله ګرځي نو د دغه وجه نه جرم ډیر لوی ده چې توبه ونه باسي ځای به جهنم وي روایات ټول مردود دي خو که په اخلاص توبه وایسته امید ده چې د جهنم نه بچ کی الله تعالی او ورسره د آینده لپاره روایت هم قبول دي بس